په بنو او لکي مروت کې لا هم د پولیس کمیټو احتجاج روان دی. تازه دغه احتجاج زور په دې خبره نیولې دی چې د پولیس او د لکي مروت چې کوم د پولیس اکشن کمیټي ده یا امن کمیټي ده نو د هغې کسان چې دي نو هغه ټرانسفر شوي دي او په دې کې ریپورټډلی د لکي مروت چې کومه کمیټي ده د پولیسو نو د هغې چې کوم صدر دی نو هغه پکې هم ریپورټډلی شانګلې ته ټرانسفر شوی دی. نو د دغې کسانو پولیس اهلکارانو د ټرانسفر خلاف چې کوم دی نو اوس دغه احتجاج زور نیولی دی. اوس باقاعده په دې کې احتجاجي مظاهرې روانې دي، په بنو کې هم روانې دي، په بنو کې په پولیس لاین کې دننه احتجاج روان دی او په لکي مروت کې هم احتجاج روان دی. په دې کې اوس یو خبره دا ده چې یعنی پولیس د هر رقم ډیوټو نه تقریبا مونږ ویلی شو چې هغې راغلي دي، کلوز شوي دي. که تاسو وګورئ چې یعنی په بنو کې په ټریفک اهلکار څوک په نظر نه راځي، یعنی ټریفک پولیس چې دي نو هغه هم کلوز دي. د چا سره که په سیکیورټي باندې کم پولیس اهلکاران ول تر د دې پورې د ډي پی او د دفتر د ډي آی جي د دفتر سیکیورټي چې کومه ده نو هغه هم کلوز شوي ده. هغه پولیس کم چې په دغې دفترونو کې په ډیوټي وو بلکې په کینټ کې دننه چې د پیښور های کورټ کومه رجسټري ده نو د هغې نه هم سیکیورټي کلوز شوي ده او هغه سیکیورټي اهلکاران اوس په پولیس لاین کې په درنا یا په احتجاج کې ناست دي. تیره ورځ به تاسو کتلي د آر پی او چې کوم دی ریجنل پولیس افیسر رب نواز خان د هغه ټرانسفر وشو، غفور افریدي د هغه په ځای باندې تعینات کړلی شو او دغه هم یعنی ریپورټډلی داسې ده چې هغه چونکې په دغه پولیس اکشن کمیټه په ختمولو کې ناکامه شوی و نو د دغې وجې نه هغه رالر کړلی شو، د هغه په ځای باندې غفور افریدي ولیږلی شو. په دې کې یو بله خبره دا ده چې پولیس او د پولیسو مسله څه ده، پولیس وایي څه، د پولیس مطالبه څه ده. پولیس وایي چې مونږ دلته کې په اپریشنز او په دې کې برخه واخلو، مونږ وګورو، خو بیا په مونږ پسې دغه ګوډ طالبان چې کوم دي نو هغه راوستلی شي. دغه ګوډ طالبانو خلاف په سو ټایم کې به تاسو کتلي چې کله علي امین خان وزیر اعلی و د خیبر پښتونخوا نو سی ټي ډي باقاعده د بنو په بازار کې کاروایي کړې وه، د هغې هغه مراکز چې کوم دي نو هغه یې ډسمنټل کړي ول، هغه یې وران کړي ول، د هغې نه دغه کسان راونیول، مناظر ویډیوز د هغې موجود دي چې هغه کسان ونیولی شول او لاړل بوتللی شول. خو اوس موجوده ټیم کې خو دا ټیک ده چې ګنې په بنو کې یا په بازار کې، په سیټي کې یا په ټاونشپ کې دغه خلک نشته دی، خو ریپورټډلی دغه ګوډ طالبان چې کوم دي نو هغه د بنو نه خوا بکخیل، د بکخیل سره نږدې د شمالي وزیرستان علاقه ده،